بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، ښه راغلاست د حساب دریم لوست ته. مونږ له خیره په دې لوست کې د طبیعي عددونو په ډولونو باندې غږیږو. مونږ په مخکې لوست کې مونږ د طبیعي عددونو تعریف کړل، د هغې باره کې وغږېدو او د هغې ډولونو باره کې وغږېدو. نو نن له خیره کوشش کوو چې هغه ډولونه تشریح کړو او امید لرم چې دا درس هم ښه اندغه سټایل زده شي. پخواني درسونه مې لیدلي وي او هغه مې هغې نه مې ورڅه زده کړي وي او نور مخته راشي او دا درسونه نور د ملګرو سره هم شریک کړي چې هغې ته هم ورسیږي او هغې دا درسونه هم زده کړي. مخکې د دې نه چې د طبیعي عددونو موږ ډولونه شروع کړو، اول خو یو خبره موږ زده کړو باید هغه چې ده هغه باید دا ده چې موږ یو عنوان لرو د کمیت په نوم. د څه شي په نوم؟ د کمیت په نوم. کمیت ګرانو زده کوونکو څه شي ته وایي؟ موږ باید د کمیت په تعریف پوه شو. وایي هر هغه څیز چې هر هغه شی چې د اندازه کولو وړتیا ولري، هر هغه شی چې موږ اندازه کوی شو یعنې د اندازه کولو وړتیا لري، همغه ته چې وایي کمیت وایي. صحیح ده؟ مثلا موږ د یو جسم کتله اندازه کوی شو، د مارکرونو شمیر معلوموی شو، د یو انسان وزن معلوموی شو، د یو تختې اوږدوالی معلوموی شو. هر هغه شی چې موږ د اندازې وړ ګڼو او اندازه کیدی شي هغې ته چې وایي کمیت. صحیح ده؟ چې مثلا موږ سرعت د یو جسم، تعجیل د یو جسم، مثلا تعجیل خو نه پېژنې خیر بیا پس سرعت د یو جسم، د یو جسم تیزوالی که نه چټکوالی، دغه چې موږ په سادهګۍ باندې مثلا کوی شو دا اندازه کړو. د هوا وزن اندازه کړو. صحیح ده؟ د هوا حجم اندازه کړو. صحیح ده؟ نور سرعت اندازه کړو. صحیح ده؟ د مثلا د برېښنا هغه پیدا کړو، مثلا جریان پیدا کړو. نور هر هغه شی چې موږ کوی شو چې د هغه د اندازه کول قابلیت ولري هغې ته چې وایي هغې ته وایي چې کمیت. مثلا موږ فرض مثال که چې اندازه کوو اوږدوالی اندازه کوو. اوږدوالی اندازه کوو نو دا عبارت د شی او کمیت څخه ده. کله چې موږ کتله اندازه کوو، کله چې موږ وخت اندازه کوو، صحیح ده؟ کله چې موږ حجم اندازه کوو، کله چې موږ مساحت اندازه کوو، دغه ټول چې اندازه کوو دغه دې ته چې وایي کمیت. دا ټول د اندازه کولو وړتیا لري، د کمیت ویل کېږي. انشاءالله په دې د کمیت په تعریف باندې پوه شوئ. صحیح ده؟ هغه شی چې د اندازه کولو وړتیا ولري هغې ته چې وایي کمیت وایي. بل عنوان چې ګرانو زده کوونکو موږ دلته زده کوو هغه چې ده واحد ده. واحد ګرانو زده کوونکو څه شي ته وایي؟ وایي واحد موږ څه رقم تعریفوو؟ وایي د یو کمیت مشخصې ته چې وایي واحد. یعنې موږ یو کمیت د څه شي له مخې نه پېژنو دا کمیت څه شي په اړه لري، کتله ده، وخت ده، اوږدوالی ده، څه شی ده؟ دا د واحد د جنسه پېژنو. یعنې هدف دا چې کله موږ یو چېرته لیکو شپږ، نو دا موږ نه پېژنو شپږ د څه شي پورې اړه لري. کله چې لیکو شپږ متره نو دغه واحد شو. نو دغه متر څه معنا ورکوي؟ متر خو د اوږدوالي واحد ده، نو موږ وایو دا کمیت څه شو؟ اوږدوالی شو. یا فرض مثال چې همدغه شپږ موږ ته ولیکي او دلته کیلوګرام ورکړي نو موږ پوهېږي دا کتله ښیي. او که دلته شپږ ولیکو موږ دلته سکنډ ولیکو نو دا موږ ته څه ښیي؟ وبښئ هغه کتله ښیي او دا څه ښیي؟ موږ ته وخت راښیي. صحیح ده؟ نو دغې ته واحدات وایي چې د هر کمیت واحد فرق کوي او د همغه کمیت له مخې نه موږ دا واحدات څه کړو؟ پېژنو. یعنې باید دې نه چې په حساب کې کمیت چېرته راځي یا واحد چېرته راځي باید په دې باندې پوه شي چې واحد څه معنا ورکوي او کمیت. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس خو موږ کمیت او واحد وپېژندو. اوس راځو د خپل درس ته چې هغه و چې د طبیعي عددونو ډولونه. صحیح ده؟ طبیعي عددونه مې درته ویل چې په څو رقمو څو ډولو باندې موږ څه کوی شو؟ ویشلی شو. نو راځو اول برخه یې وایو، اول درس یې وایو لیکو چې طبیعي عددونه. طبیعي عددونه چې دي ګرانو زده کوونکو ما ویلي چې په دوه ډوله دي. یو چې دي مجرد عددونه دي او یو چې دي مشخص عددونه دي. صحیح ده؟ مجرد عدد څه شي ته وایي؟ مشخص عدد څه شي ته وایي؟ ګرانو زده کوونکو مجرد عدد هغه عدد ته ویل کېږي چې واحد ونه لري. یعنې کله چې یو عدد لیکل کېږي واحد ونه لري، د واحد د جنس موږ هغه ونه پېژنو، عدد باندې فقط عدد وي، مقدار یې وي، اندازه یې وي، اما واحد نه وي، هغې ته چې وایي مجرد عدد. مثلا موږ لیکو 15 څه شی معلوم نه ده دا مجرد شو. یا ولیکو شپږ څه شی دا مجرد شو. یا لیکو 12 څه شی معلوم نه ده دې ته چې وایي مجرد عدد. او کله چې موږ مشخص عدد وایو، مشخص عدد دا معنا ورکوي چې یو عدد د واحد سره وویل شي. یعنې کله چې موږ یو عدد وایو هغې سره واحد هم ذکر کوو. مثلا موږ لیکو 6 کیلوګرامه، دلته اوس معلومه شو چې خبره کتله ده. 6 کیلوګرامه څه شی ده که نه؟ 2 متره مثلا اوږدوالی ده. صحیح ده؟ 12 هاوره یا ساعته دې ته چې وایي وخت وایي. یا 15 ډې یا 15 ورځې که نه ډې ورځې، دا څه شی ده؟ دا څه شو؟ مشخص عددونه. یعنې موږ عددونه طبیعي عددونه په دوه برخو ویشو، یو مجرد چې واحد نه لري او بل مشخص چې واحد لري. صحیح شو؟ داسې دوه ډول بنار کوو. دا یوه برخه ده. بله برخه یې دا ده چې موږ داسې هم ویلی شو چې طبیعي مثلا لیکو طبیعي عددونه. په څو ډوله دي؟ په دوه ډوله دي.
صحیح ده. په دوه ډوله دي، یو ته موږ طاق وایو او بل ته چې وایي جفت وایو. داسې ویشلی شو په دوه برخو، طاق او جفت. صحیح ده. طاق او جفت ورته ویلو. طاق کوم عددونه دي، جفت کوم عددونه دي. طاق هغه عددونه دي، ټوله خبره چې ده ټوله عدد خبره په دوو کې ده ښه. وایي هغه عددونه چې په دوو پوره نه تقسیمیږي یا د دوو باندې د ویشلو یعنې مکمل ویشلو باندې قابلیت ونه لري، په دوو پوره نه تقسیمیږي، یعنې په دوه نفرو کې وویشو پوره حصه نه رسي، دې ته طاق عدد وایي. یعنې پوره نه تقسیمیږي دې ته طاق وایي، او که پوره تقسیم شي هغې ته چې وایي جفت عدد. یعنی طاق عدد لکه څه معنا، لکه موږ لیکو درې په دوه نفرو پوره نه تقسیمیږي. یعنی موږ مجبور یو د 3 افغانۍ یو افغانۍ یو نفر ته ورکړو، یو افغانۍ بل نفر ته، یو افغانۍ بې پاتې کېږي، مجبور یې عشري تقسیم کړو، نو پوره تقسیم نه شو، نو دې ته چې وایي طاق عدد وایي. یا فرض مثال چې وایي و عدد چې د څه رقم ده، و عدد څه رقم ده، طاق عدد ده. یا وایو چې فرض مثال څو ده، 11 طاق عدد ده. یا موږ بل سوال لرو چې 21 دغسې. او داسې ډېر نور عددونه چې هغې دو په دوو پوره نه تقسیمیږي، هغې ته چې وایي، هغې ته طاق عددونه وایي. یعنې طاق عددونه وپېژندل. صحیح ده. طاق عددونه هغه عددونه دي چې هغې دو په دوو باندې پوره نه تقسیمیږي. او یو بل تعریف هم ورته کوی شي، داسې ورته وایي هغه عددونه چې د هغې یویز خانه یکنې، یعنې اول عدد دی، اول عدد دی، یو وي، درې وي، 15 وي، 7 وي او 9 وي، چې دغه عددونه شول. یعنی که یو عدد موږ ولیکو چې لومړی رقم یې 1 وي، لومړی رقم یې 3 وي، لومړی رقم یې 15 وي، 7 وي، 9 وي، نو دې ته موږ طاق عدد وایو. که داسې نه تعریفوي چې په دوو تقسیم شي. صحیح ده. مثلا موږ زه ولیکم 4 3 2 1. ګوره دې لومړی رقم څو ده، 1، نو دا عدد څه شو، طاق. یا دلته زه لیکم 3 دا طاق شو، یا زه لیکم 15 طاق شو، یا دلته لیکم 7 یا 9 لیکم، دغه اول رقم چې راغی دغه ته چې وایي طاق عدد. طاق عدد تعریف باندې پوه شوه. صحیح ده که نه؟ دا ډېر ساده تعریف ده. او جفت عددونه مو ویلې هغه عددونه دي چې لومړی رقم یې چې لومړی رقم وبخښئ هغه عدد چې په دوو باندې پوره تقسیم شي، هغه عدد چې په دوو باندې پوره تقسیمېږي هغې ته چې وایي جفت عدد. لکه مثلا زه لیکم 15 او 4، یعنې 4 په دوو پوره تقسیمېږي. صحیح ده. یا زه لیکم 12 په دوو پوره، یا زه لیکم 8، دا ټول په دوو باندې پوره تقسیمېږي. صحیح شو. دا ټول جفت عددونه دي. او لکه له هغې غوندې تعریف ورته وکړو، وایي هغه عددونه چې لومړي رقمونه دا لومړی یویز رقم یې 0 وي، یا 2 وي، یا 4 وي، یا 6 وي، 8 وي، دغه عددونه وي 8 وي، دغه یعنې 0 2 وي 4 وي 6 وي 8 وي، دغه عددونه چې وي دې ته چې وایي جفت عدد. مثلا د دې لومړی رقم ګورې ته څو ده، 4، د دې لومړی رقم ګورې څو ده، 2، د خپله لومړی رقم د څو ده، 8. دا نو ټول چې دي جفت عددونه دي. پوه شو انشاءالله جفت عدد باندې که نه. جفت عدد چې کوم عدد ته وایي چې په دوو پوره تقسیمیږي. طاق عدد هغه ده چې په پوره دوو نه پوره نه تقسیمیږي. او یا طاق ته هغه عدد وایي چې لومړی رقم 1 3 15 7 او 9 وي، او جفت هغه ده چې 0 2 4 6 او 8 وي. صحیح شو. د جفت و طاق یو څو خبرې ښې دي چې دغلته هم زده وي. دا خبرې د دې نه زده کړي، همیشه هم په یاد وي، همیشه تل هم په یاد وي. که موږ یو جفت عدد د جفت عدد سره جمع کړو، چې جمع به پس ته وایي، خو دغه فرموله دغه ځای ده، دغلته زده کړئ در سره. که جفت عدد د جفت عدد سره جمع کړو، یعنې جفت عدد د جفت عدد سره څه شي، جمع شي، په یاد مې چې ځواب به یې چې وي جفت، یعنې جفت د جفت سره جمع شي جفت کېږي. بله خبره دا ده که طاق جمع کړو د طاق سره، یعنې یو طاق عدد راواخلو طاق سره یې جمع کړو، بیا هم جواب یې چې راوځي جفت. مثلا د دې مثال درته وایم 4 جمع 6، ګوره دواړه جفت دي 10 کېږي جفت شو. د دې مثال درته وایم ګوره 3 جمع مثلا دواړه طاق عددونه جمع شي 10 شو، هغه دواړه چې شو جفت عددونه شو، لومړی رقم یې 0 د جفت عددونه شو. صحیح شو. او دا هم په یاد وي چې کله جفت عدد راخلو او طاق سره یې جمع کوو، جفت او طاق چې یوځای کېږي طاق جوړوي. چې جوړوي طاق جوړوي، طاق جواب راځي. مثلا لکه مثال ورکوو، ګوره جفت 6 جمع څو ده، جمع 7، 6 او 8 څو کېږي 14، لومړی رقم 3 شو، دا عدد چې شو طاق شو، جواب یې چې راوځي طاق راوځي. صحیح شو. یعنې دا هم په یادي. او دا هم په یادي مثلا چې جفت عدد کله تاسو ضربوئ، ضرب یې کوئ د جفت عدد سره، نو ځواب به فکس جفت راوځي. جفت په جفت کې ضرب کې جفت راوځي. یعنې سوال په عبارت کې جوړېږي چې په جفت کې ضرب شی کېږي، تاسو ورته جفت په جفت کې ضرب جفت کېږي. لکه 4 ضرب 6، 4 په 6 کې څو کېږي 40، دواړه جفت عددونه دي، ځواب یې څو راوځي جفت راوځي. خبره خو رسېدې که نه؟ دا داسې یعنې جفت راځي. همداسې که جفت عدد موږ راواخلو او ضرب یې کړو څو سره، ضرب یې کړو د طاق عدد سره. طاق عدد سره چې کله موږ ضرب کړو، جفت په طاق کې ضرب کړو، دلته په یاد مې جواب بیا جفت راځي. جفت لکه جفت چې 4 ده، ضرب طاق چې 3 ده، 4 په 3 کې څو کېږي 12، دا یو څه شو جفت عدد شو. داسې. او آخري خبره به مې دغلته درته ولیکم، دلته په یاد وي چې کله طاق عدد ضربوئ د طاق سره، طاق په طاق کې ګران زده کوونکو طاق کېږي، طاق عدد درکې. لکه 15 ضرب د 3، 15 په 3 کې څو کېږي 15، بیا په ضرب کې دا شی زده کوو، خو دغه ته شی شو طاق عدد شو. یعنې دا خبرې په جفت و طاق عددو کې هم په یاد وي.
ښه ګرانو زده کوونکو جفتو تاغ باندې خو سپوه شو. اوس راځو یو بل ډول هم لري طبیعي عددونه چې هسې ویشي. مثلا لیکي چې طبیعي عددونه وایي چې په دوه ډوله ده، دوه ډوله دي دا دواړه د عددونه. یو ته اصلي عددونه وایي او یو ته چې وایي یو ته ترتیبي عددونه وایي. ترتیبي عددونه وبخئ، ترتیبي عددونه، ترتیبي عددونه وایي. اصلي عددونه ګران زده کوونکو چې شته وایي اصلي عددونه هغه عددونه چې د شمیرلو لپاره استعمالیږي. بس شمیرلو ته موږ سره هم سره یو، دوه، درې، څلور، پنځه که نه دغه عددونه چې استعمالوي یو 12، 14، 15 دغه عددونه چې مثلا 14، 15، 17 دغه عددونه چې استعمالوي دي اصلي عددونه وایي. ترتیبي عددونه چې ترتیب لپاره استعمالوي موږ اول لکه رقم اول نمره چې وایو اول نمره، لومړی نمره، لومړی که نه لومړی، دویم، دریم، دویم نمره، دریم نمره، صحیح ده که نه؟ دغسې نمرې په ترتیب ورکوو. ترتیب په اساس چې استعمالوي ترتیب لپاره هغې ته ترتیبي عددونه ویل کېږي. یعنې اصلي هغه دي چې شمیرلو لپاره شمیرلو کو محاسبې د شیانو کې په مدد خوري، او ترتیبي عددونه هغه دي چې د ترتیب لپاره د مثلا نښاني کولو لپاره اول او دویم او A ګریډ او B ګریډ دا شیان چې استعمالوو دا کوم عددونه دي؟ دا ترتیبي عددونه دي. دا خو انشاءالله زده کړل که نه. یو بل عددونه هم دي چې هغه موږ ویشو هغې ته مثلا طبیعي عددونه وایو. طبیعي عددونه وایو په دوه ډوله دي چې هغه بیا موږ پس هم عنوان ورکوو، پس هم پرې ډېر غږیږو، خو دلته یې ځای راغله دلته هم پرې وغږیږو. یو ته وایي اولیه عددونه چې اولیه عددونه، او بل ته وایي مرکب عددونه. داسې هم ویشلی شي. یعنې طبیعي عددونه په دوه ډوله دي، اولیه عددونه او چې مرکب عددونه. اولیه عددونه ګران زده کوونکو چې شته وایي اولیه عددونه ته هغه عددونه ته ویل کېږي چې تنه یا فقط په ځان تقسیم شي او په یو پوره تقسیم شي. یعنې هغه عدد چې فقط دوه فاکتوره ولري، په ځان او په یو باندې، بل په چا باندې پوره تقسیم نه شي، هغې ته اولیه وایي. لکه څه رقم درته وویل لکه دوه. ګوره تاسو پوهېږئ چې دوه په دوو پوره تقسیمېږي او دوه په یو هم پوره تقسیمېږي، دوه په بل چا پوره نه تقسیمېږي، بل عدد نشته. دا عدد څه شو؟ اولیه شو. یا درې دلته وایي درې په دریو پوره تقسیمېږي او په یو باندې پوره تقسیمېږي، په بل چا نه تقسیمېږي. دا څه شو؟ اولیه شو. یا فرض مثال یو بل سوال وایي لکه اووه په یو باندې پوره تقسیمېږي او په یو باندې پوره تقسیمېږي، بل عدد د ویش لپاره د تقسیم لپاره نه لري. نو دا فقط دوه دانې عدد باندې ویشل کېږي چې هغې ته څه وایي؟ اولیه عددونه وایي. او مرکب عددونه هغه عددونه ته وایي چې هم په یو پوره تقسیم شي، هم په خپل ځان او بغیر د دې نه په یو بل عدد هم پوره، حداقل یعنې درې عددونه باندې پوره تقسیم شي. لکه څلور په څلورو کېږي، په یو هم کېږي، خو په دوه هم کېږي، دا اوس مرکب شو. یا 12 ولیکو، 12 په 12 هم کېږي، په یو هم کېږي، مثلا په دې دوه خو شو، په شپږو هم کېږي، په څلورو هم کېږي، په دریو هم کېږي، په دوه هم کېږي. په دومره اعدادو باندې دا ویشل کېږي، په دومره ډېرو باندې. صحیح ده؟ دومره ډېرو باندې چې دا ویشل کېږي نو دې ته څه وایي؟ اولیه عددونه، دا مرکب عددونه. صحیح شو. یا 15 مثلا دلته لیکي 15 په 15 تقسیمېږي، په یو کېږي، په 5 کېږي، په 3 کېږي. صحیح ده که نه؟ بل عدد به مثلا لري، بل عدد باندې کې څلور عدد باندې ویشل کېږي. یا فرض مثال بل درته ووایم دلته ولیکم، ډېر به نه لیکو خو تاسو پرې پوه شئ. نو شپږ ولیکو، شپږ ده په شپږو کېږي، په یو کېږي، بل په دوو، بل په دریو، په دغه عددو باندې ویشل کېږي. څه شوی؟ مرکب عددونه. خبرې دې بیا نورې هم لري، له خیره چې خپل ځای ته ورسېدو بیا هلته انشاءالله اولیه عددونو باندې بیا ډېر غږېږو او مرکب عددو باندې هم ډېر غږېږو. صحیح شو؟ دا مې انشاءالله زده کړل. دا اوس زموږ طبیعي عددونه. ښه ګرانو زده کوونکو تاسو خو اوس طبیعي عددونه زده کړل، ډولونه ټول شیان باندې پوه شوئ. یو بل عدد هم لرو، هغه عددونو سیټ هم باید موږ زده وي. هغې ته څه وایي؟ مکمل عددونه. مکمل عددونه یا د مکمل عددونو سیټ. مکمل عددونه د طبیعي عددونه لږ توپیر لري. مکمل عددونه موږ طبیعي عددونه هغه عددونو ته ویل کېږي چې د څو نه شروع وي، د یو نه شروع وي او تر لیتنې پورې ادامه ولري. دې چې دي وایي هغه عددونه دي چې اول خو دا هم په یاد شي دې په علامه W ده، د W په علامه ښودل کېږي. او یا ورته عین زبر وایي. څه وایي؟ عین زبر، چې اصلا آی نه لري، خو دلته یعنې علامه یې دلته په دې شکل آی لري. داسې یو ساختمان ده، داسې یو شکل لري، داسې علامه لري، خو موږ هغې لپاره چې ښایسته معلوم شي لږ داسې کوو. داسې ساختمان ده اصلا، داسې د عین زبر علامه ده، خو زیاتره W عین زبر دا ورته استعمالوو. مکمل عددونه هغه عددونه دي ګرانو زده کوونکو چې د صفر نه شروع، یعنې صفر هم پکې شمول تر لیتنې پورې ادامه ولري. یعنې طبیعي سره فقط په صفر کې فرق ده. یعنې صفر، یو، دوه، درې، څلور، پنځه ټکی تر لیتنې پورې ادامه لري. صحیح ده؟ دغه عددونو ته څه وایي؟ مکمل عددونه. یعنې مکمل عددونه هغه عددونو ته ویل کېږي چې د یو نه د صفر نه شروع تر لیتنې پورې څه ادامه لري. او طبیعي هغه ته ویل چې د یو نه شروع تر لیتنې پورې ادامه لري. نو موږ داسې ویلی شو چې طبیعي عددونه د مکمل عددونو یوه برخه ده. ولې چې
ټول مکمل چې دي طبیعي نه دي، خو ټول طبیعي چې دي مکمل کیدای شي. دلته صفر دلته صفر نه لري. صحیح شو؟ یعنې مکمل عددونه اوس تاسو ډېر ساده ځکه ډبلیو باندې ښودل کېږي یا انزبر ورته وایي او د صفر نه شروع تر لایتنې پورې چې ادامه لري. صحیح ده؟ چې دوی ځان ته بس په ریاضي کې یو محور هم لري چې هغې ته مثلا وایي د طبیعي عددونو محور لیکو چې طبیعي عددونو محور. طبیعي عددونو محور څه معنا؟ داسې یو محور کاږي داسې په دې شکل چې الجبر کې بیا ډېر پرې غږېږي داسې محور چې دا د مثلا طبیعي ده. طبیعي عددونه څونه شروع کېږي؟ یو نه. هلته لیکو یو، د فاصلې به یو اندازه نیسي، دا به لیکې دوه، دا به لیکې درې، دا به لیکې څلور، همداسې ادامه لري تر څو پورې تر مثبت لایتنې پورې. دې ته د طبیعي عددونو چې وایي محور وایي. او که لیکه چې د مکمل عددونو محور، مکمل عددونو ته معین شي دغسې محور کش کاږي داسې دا کش مې کړه. اوس د څو نه شروع کړو؟ د صفر نه شروع کړو. نو صفر، یو، دوه، درې، څلور، ټکی 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 تر څو پورې مثبت لایتنې پورې ادامه لري. چې له خیره بیا هلته ورسېدو نور د عددونو بیا د هغې محورونه هم له خیره بیا دې باندې چې پوه شئ هغه هم ډېر په سادګۍ باندې پورې جوړوئ. دا زمونږ نننی درس چې په طبیعي عددونو مکمل عددونو باندې وغږېدو. هیله لرم چې دا درس هم زده کړی وي او په مکمل هم په خپل کتابچو کې رسولی وي. خټه یې درسره وګورئ، میخانیک یې کوئ، چېرته چې مشکل لرئ ما ته سوالونه د واتساپ، د مسنجر او یا هم اریانا ښوونیز مرکز ته راشئ. زه خدمت کې یم، د سوالونه درته حل کوم. او د یاده مو لا نشي خپل نیک نظریات ما سره شریک کړئ. همالته مثلا لاندې په کومنټ کې راسره ولیکئ کوم نظریات چې دي، مثلا کوم مشکلات چې دي تیز وایم، لڅلوی وایم یا کوم ځای پرېږدم نو هغه شیان راسره شریک کړئ. زه ډېر خوشحاله کېږم ولې چې څومره تاسو ښه نظر راکوئ هماغونه دا برنامه هر ورځ په ورځ ښه کېږي او زموږ ډېر ملګري به ترې استفاده وکړي. نو ښه ورځ ولرئ. په مخه.